السلام علیکم ګرانو مینوالو. امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ وئ او د ژوند په مزو کې به وئ. دوستانو نوې ویډیو کې درته هر کلی وایم. دوستانو ډیر افسوسناکه دردناکه واقعه مخې ته راغلې ده. د بونیر سره تعلق لرونکي یو ښایسته جینکۍ چې تاسو یې په تصویر کې کتلی شئ، خپل ظالم ورور ډیر په بېدردۍ سره قتل کړه او د غیرت په نوم یې قتل کړه. دوستانو ولې قتل کړه؟ مرګرو مکمل معلومات در سره په دې ویډیو کې وګورئ او ضرور د خپل خور باره کې مکمل معلومات در سره په دې ویډیو کې وګورئ او زموږ ویډیو در سره تر اخره وګورئ چې د مکمل معلومات نه خبر شئ. ویډیو کتو نه مخکې که تاسو زموږ په دې چینل کې نوي وئ نو زموږ دا چینل مخه در سره ضرور سبسکرایب کړئ چې زموږ کومه معلوماتي ویډیو راځي چې هغه تاسو ته زر تر زره دررسي او د دې سره د ټالۍ نشان هم ووایئ چې تاسو د تازه معلومات نه زر تر زره خبرېږئ. دوستانو ډیره افسوسناکه دردناکه واقعه مخې ته راغلې. د بونیر سره تعلق لرونکي یو ښایسته جینۍ خپل ورور ډیر په بېدردۍ سره قتل کړه او دوستانو ورور چې کله یې قتل کړه د هغې نه بعد چې کله یې ورور ګرفتار شولو نو پولیس ته او نیوز والا ته دا انټرویو او خبرې وکړي چې ما خپله خور د غیرت په نوم باندې قتل کړه. د دې په وجه باندې د دې غلط تصویران د بل چا سره په سوشل میډیا باندې وایرل شوي چې کله ما هغه وکتل نو زما برداشت ختم شو او ما ټوپک راواغشتو او دا مې قتل کړه. یقینا چې ما غټ ظلم او زیاتی کړی دی، خو چونکې دا ما پهله هم پوهې کړي وه چې ته داسې غلط کارونه او غلط ګرځه راګرځه د غلطو خلکو سره ما، خو چونکې دا نه مني کېده د دې په وجه باندې زه ډېر زیات مجبوره شوم او ما دا کار وکړو چې ما خپله خور قتل او زه ډېر زیات سپېمانه یم چې ما دومره ظلم او زیاتی ولې وکړو. دوستانو دا د هغې وړکي د ورور خبرې وي چې کله هغه ګرفتار شو د هغې نه بعد د هغه دا خبرې وکړي. امید لرم چې تاسو به زموږ ویډیو ضرور خوښه شوي. نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره چینل ضرور سبسکرایب کړئ. ډېره مننه. شکر.